خالد صاحب یو شعر دی وایي په اسلامیت کې دي زمونږ د ملت سیال راوړي، په اسلامیت کې دي زمونږ د ملت سیال راوړي، نړۍ دې راشي د دې امن دې مثال راوړي. او څوک چې زمونږ په حقانیت باندې نیوکه کوي، حمزه صاحب، څوک چې زمونږ په حقانیت باندې نیوکه کوي، لطفا هغوی دې یو منطق او استدلال راوړي. او هغوی به ولې د ولس زړونو کې ځای نه لري، هغوی به ولې د ولس زړونو کې ځای نه لري څوک چې یو چا ته ازادي او استقلال راوړي. او خوب مې لیده یو شملور سړی له غره نه راشي، خوب مې لیده یو شملور سړی له غره نه راشي، د ازادۍ سرتوري ناوې ته سور شال راوړي. او هغه به خامخا د تیر په شان د څو ورځو وي، هغه به خامخا د تیر په شان د څو ورځو وي، کوم امنیت چې دی وطن ته څوک په سوال راوړي. او د جمهوریت په اخور لوی خلک مضبوط وتړئ، د جمهوریت په اخور لوی خلک مضبوط وتړئ، هسې نه بیا مو ګران وطن ته کوم جنجال راوړي. او زما عاقب امارتي د سختې ورځې یاران، زما عاقب امارتي د سختې ورځې یاران، ته به یې ګورې چې له هر میدان مډال راوړي، ته به یې ګورې چې له هر میدان مډال راوړي.